صلی الله علیه وسلم مبارک قد میانه و او ښایسته پراخ تندی و، رنګ یې غنم رنګ و او د دواړو سترګو وریځې یې نرۍ او باریکې وې او د دواړو په منځ کې یې لږ ځای د ویښتانو څخه خالي و او د دواړو وروست ترمنځ یې یو رګ و چې کله به ان حضرت صلی الله علیه وسلم په غوسه سو نو هغه رګ به وپړسېدی او پزه مبارکه یې جګه او نرۍ وه او د هغې د پاسه به یو نور ځلېدی او مخ مبارک یې سپین او نازک برابر و او خوله مبارکه ښکلې وه او غاښونه مبارک یې په شان د ملغلرو برېښېدل او د یو بل څخه لږ شیان لرې وه په ږیره او سر کې یې تقریبا 20 ویښتان سپین وه او ویښتان یې لږ څه کاږه وه نیغ نه وه او مخ مبارک یې لکه د 14 سپوږمۍ ځلېدی او په منځ د دواړو وږو کې یوه ټوټه د غوښې په شان د کوترې د هګۍ وه او په هغې کې رنګارنګ نقشونه وه روایت دی چې هغه مهر نبوت و او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پر هغه باندې لیکلی و او وروسته د وفات د ان حضرت صلی الله علیه وسلم څخه هغه مهر پورته سو او سینه مبارکه د ان حضرت پراخه وه او پر سینه او لاسو یې ډېر ویښتان نه وه او د وږو او پښو او زنګنو هډوکي یې غټ وه او ورغوي یې د لاسو او پښو نرم وه او جسم مبارک یې نوراني پاکیزه او معتدل و او څه وخت چې به خاموش ناست و نو د مخ څخه به یې هیبت او شکوه ظاهرېده او کوم وخت چې به یې خبرې کولې نو د مخ څخه او د خبرو څخه به یې نزاکت او مزه معلومېده او کوم سړي چې به ورته د لیرې څخه کتل نو جمال او تازګي به و چې د نږدې څخه به ورته راغلی نو ملاحت او خوږوالی به ځینې حاصلېدی حضور صلی الله علیه وسلم به کله هم د لوږې او تندې څخه شکایت نه کوه او کله چې به لوږې او تندې زور پر وکړي نو د زمزم په اوبو به یې صبر کوه او د نبي علیه السلام دا معجزه وه د شا د خوا شی به یې په لمانځه کې په شان د مخ د شي لیدی او په تیاره کې به یې د ورځې په شان په سترګو لیدل د نبي علیه السلام په ناړو مبارکو به ترخې اوبه خوږې سوې او پر تیخرګو مبارکو د ان حضرت صلی الله علیه وسلم کې ویښتان نه وه او د بدن مبارک سیوری به یې پر مځکه نه معلومېدی د رسول صلی الله علیه وسلم غږ تر لیرې ځایه پورې رسېدی او په خپله به یې هم د لیرې ځای اواز اورېدی او په خوب کې به یې سترګې په ظاهره پټې وي او په باطن به یې د وحي انتظار کوه او د جسم مبارک څخه به یې بوی د مشکو او عنبرو ولړېدی او پر کومه لار چې به دی تېر سوی و نو د خوشبویي د وجې څخه به خلکو معلومه کړه چې پر دې لار ان حضرت صلی الله علیه وسلم پر دې لار تېر سوی دی او کله چې به یې قضای حاجت ته ضرورت پیدا سو نو د بولو نښانه به یې هېڅ هم نه ښکارېده ولې چې مځکې ته حکم سوی و او هغه به مځکې مسخه کړي او هیڅ چا به نه لیدی او څه وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا سو نو بدن یې ټول د نجاست څخه صفا او د لوی خدای جل جلاله په قدرت سره سنت کړل سوی پیدا سوی و او په زانګو کې به یې خبرې کولې او که به یې چیرې سپوږمۍ ته وکتل نو سپوږمۍ به ورته متوجه سوه او خبرې به یې ورسره کولې او ورځ به یې همیشه پر سر باندې لکه د سایوان سیوری کاوه او که ونې ته به نږدې سو نو هغه به ورته راکښته سوه او سلام به یې ورته وکړي او خپل سیوری به یې پر خپور کړي او د ان حضرت صلی الله علیه وسلم جامو به سپږې نه کولې او مچان به د تعظیم په وجه نه پر کښېنستل او کله چې به رسول الله صلی الله علیه وسلم پر اس باندې سپور سو نو هغه به هم نجاست کوه نبينا أغلى أمنياتي أزورا لو مر بحياتي وبجوارك صلي صلاتي واذكر ربي واتلو القرآن واتلو القرآن الهي لارښوونې او په شپه د معراج باندې پر بوراک سپور سو او اسمان ته ولاړی او په مثل د قاب قوسین په دیدار د رب مشرف سو او دا ټول خصوصیات بل نبي ته نه دي حاصل سوي او مخ مبارک د ان حضرت صلی الله علیه وسلم غوړېدلی او خندروی و او په کومه خبره کې چې به رضای الهي نه و نو هغه به یې نه کول او په سخاوت کې داسې و چې سایل به د دروازې څخه خالي لاس نه تلي او که به څه نه و نو عذر خواهي به یې وکړه او د هغه زړه به یې خوشحاله کړي او خبره به یې د صبر او غور څخه وروسته کوله یو جاهل چې به په سختو الفاظو کې د مسلې پوښتنه ځینې وکړه نو د هغه جواب به یې ډېر په نرمۍ سره ورکړي غرض دا چې د ان حضرت صلی الله علیه وسلم اخلاق ډېر ښایسته او پر اثره و او څوک چې به د هغه په محفل کې کښېناستل نو هېڅکله به د هغه څخه نه خفه کېدی او بردباري ډېره پکښې زیاته وه او شفقت دومره پکښې زیات و چې سیوا د جهاد څخه یې څوک هم
د لاس ازار سوی نه او دعوت به د غني فقیر آزاد او غلام یو رنګه قبلوي او هدیې او تحفې به هم قبلولې او په عوض د تحفې کې به په مثل د هغه یا تر هغه څخه زیات شی ورکوي او د خپلو اصحابو سره به مینه کوله د هغو زړه به یې ساتي او همیشه به د هر سړي څخه د خیریت او عافیت پوښتنه کوله او د ناجوړۍ د حال پوښتنه به یې هم کوله او چې څوک به مړ سو نو انا لله و انا الیه راجعون به یې وایه او د جنازې لمونځ به یې ورکاوه او د هغه دپاره به یې د خیر او برکت دعا کوله او د پسماندګانو سره به یې غم راضي کوله او په هر حال کې به یې د خپلو ګاونډیانو خبر اخیستی او چې کله به د یو مؤمن سره ملاقات وسو نو لومړی به یې سلام وراچوئ او د معذور عذر به یې په هره معامله کې قبلوئ او میلمه به یې ډېر خوښ و او د مطابق به یې خدمت ورته کوه او د خپل ځان سره به یې ډوډۍ ته کښېنوئ چې کله به یې میلمه رخصتوئ نو د لیرې ځای پورې به د هغه سره پیاده تلئ او که به د هغه سره د سپرلي انتظام نه و نو ان حضرت صلی الله علیه وسلم به د سپرلي انتظام ورته کاوه او چا چې به یې خدمت کاوه نو دغه خادم ته به یې هېڅکله د ناراضۍ خبره نه کوله که به مینځه وه او که به غلام و او څه چې به یې پخپله خوړله نو هغه به یې په نورو هم خوړله د مشرانو صحابو سره به په اکثرو کارونو کې مشغول و او په مجلس کې به خالي ځای کښېناستی او د مجلس د صدارت تمنا به یې نه کول او هر وخت به یې د ذکر د رب کاوه چا چې به ورسره بد وکړل نو د هغه په بدل کې به یې ورسره ښه سلوک کاوه او پر غریب او مسکین باندې به یې مهرباني کول او په سپک نظر به یې نه ورته کتل او خپلې جامې به یې پخپله ګنډلې او د کعبې شریفې طرف ته به په هره ناسته کې مخامخ ګرځاوه او لمونځ زیات او خطبه به یې کمه لوستل او پر لمانځه کې به یې دومره ولاړ و چې پښې مبارکې به یې وپړسېدې او د ماخوستن لمونځ به یې په اوله شپه کې کاوه بیا به بیده سو او په نیمه شپه کې به د تهجد د لمانځه دپاره راکښېناستی او د سهار 2 رکعته سنت به یې په لنډ قرات سره ادا کول او فرض لمونځ به یې بې له جوماته نه کاوه او په هره میاشت کې به یې د 14 14 او 15 د ورځو روژې نیولې او په هفته کې به یې زیاتره اوقات د دوشنبې چهارشنبې او جمعې د ورځو روژې نیولې او په عاشورا او شعبان کې به یې هم روژې نیولې او حیا او شرم به پکښې زیات و او خوشته به یې هم و او ما سیوا د رښتیا څخه به بل څه نه ویله یوه ورځ یو سړی راغی او ورته یې وویل چې یا رسول الله ما پر یو چارپای باندې سپور کړه ان حضرت صلی الله علیه وسلم وویل چې د اوښې پر بچي به دې سپور کړم هغه ویل چې ای د خدای رسوله د اوښې بچی به څنګه مایوسي ان حضرت صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې اوښ هم د اوښې بچی دی یوه ورځ یو ښځه راغله او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې عرض وکړ چې یا رسول الله زما خاوند ناجوړه دی او ستا لیدل غواړي نبي علیه السلام ورته وویل چې ستا د خاوند سترګې سپینې سوي دي هغه ښځه ولاړه او خاوند ته یې وویل چې رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ستا د خاوند داسې ناجوړي ده چې سترګې یې سپینې سوي دي خاوند یې وویل چې مه خفه کېږه سپینوالی د هر چا په سترګو کې وي یوه ورځ یو بوډۍ د نبي علیه السلام په خدمت کې حاضره سوه او عرض یې وکړ چې یا رسول الله ما ته دعا وکړه چې ما ته خدای جنت راکړي نبي علیه السلام ورته وویل چې بوډۍ ښځې جنت ته نسي تللی بوډۍ چې دا خبره واورېده نو ډېره په ژړا سوه او د ان حضرت صلی الله علیه وسلم د مخه لیرې سوه بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم اصحابو ته وویل چې دې بوډۍ ته ووایاست چې جنت ته به جنتیان د ځوانۍ په حالت کې ورځي اگر که په دنیا کې بوډا او ضعیف وي نبي علیه السلام په اکثر وختو کې شین کمیس او سور چادر کاوه او په لمانځه کې به یې هره ورځ 7 ګزه لنګوټه تړل او په اخترونو کې به یې 14 ګزه لنګوټه تړل نبي علیه السلام فرمایي چې 1 رکعت لمونځ د لنګوټې سره د 8 رکعته لمنځو سره بېل لنګوټې برابر دی نبي علیه السلام به پلنګ او چادر سره لمونځ کاوه او کله به یې په یوه جامه سره هم لمونځ ادا کاوه او هره شپه به یې سترګې تورولې او کله کله به یې حالت د روژې کې هم سترګې تورې کړې او سر مبارک به یې غوړاوه او ژره به یې ژمنځول او د عطرو سره یې ډېره مینه وه او د بدبویي څخه به یې ځان ساتئ او اکثره وخت به موچنې او موزې په پښو کولې او څه کار چې به یې شروع کاوه نو د ښي طرف څخه به یې شروع کاوه او د سپینو زرو ګوتمۍ یې کله په ښي لاس او کله د کیڼ لاس په کوچني ګوته اخیستل او د ګوتمۍ پر غمي باندې محمد رسول الله لیکلی و او په جهاد کې به یې زغره اغوستل او توره به یې د خپل بدن سره ځوړنده کړې وه او بستره به یې د خرما د پاڼو وه او د څرمنې استر به یې و بې تکلیفه خوراک به یې کاوه او په سخته لوږه کې به یې په ګیرې مبارکې پورې ډبرې تړلې وې حالانکې د مځکې او اسمانو د خزانو کیلیانې د خدای پاک د مبارک ته ورکړې وې لیکن د دنیا نه کړه قبوله بلکې آخرت یې مختاره کړې او که به چیرې بیل فرض 1 دینار یا درهم د سایل د نه راتلو په وجه په کور کې پاته سو نو په هغه شپه به رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته نه راتلی او ډوډۍ به